اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم دا تعلیم الدعاء دا داور توحید دا اللہ تعالی الحمدللہ باغیبان دری دلائل ذکر شل رب العالمین الرحمن الرحیم درم مالک یوم الدین بیا سمرر دلائل ذکر شل ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سمرر شل نوس اهدنا الصراط المستقیم دا دعا دا تعلیم الدعاء وست اللہ تعالی نے دعاگانی غواړی او ربتنا ما قبل سردار مخکی ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین الله مونږستانه امداد غواړو نو دا الله تعالی طرف نه ویل شول بأي شيء اعینکم دا ز استا سره امداد په سبا نه وکما نو دا بندګانو طرف نه ویل شول اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ سره په دې کې امداد وکړه اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ په برابر لار باندې روان کا اهدنا دې کې یو سوال دی او داغي جواب ډیرو مفسرینو دغه سوال او دغه جواب ذکر کړی دي سوال دې کې دا دی چې ایاکا مخکې ذکر شول دا خو سورۃ الفاتحه د عبادت ذکر وشو نو مومن مسلمان منځ کوي مومن مسلمان د الله تعالی نه امداد غواړي مومن مسلمان قرآن لولي نو دا خو اسیم په هدایت باندې دی که یو سړی منځ کوي خو هغه محتد دی هغه ته هدایت شوی دی که یو سړی د الله تعالی عبادت کوي یا استعانت غواړي دام په هدایت باندې دی یا یو سړی منځ کوي نو هغه په هدایت باندې دی یا قرآن لولي دام په هدایت باندې دی نو بیا اهدنا سمانه ده الله هدایتو کې مونږ ته د لارې برابرې تاسو په منطق کې یو بل ټکی ویل وای دا خو تحصیل له حاصل دی او تحصیل له حاصل خوې بس ګناه ده بیخي د منطقیانو په نسبت نو دې کې تاسو معنا وکړئ مفسرینو معنا کړی د ډیره بهترینه معنا یو معنا ذکر کړی دا امام طبری رحمت الله علیه ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وفقنا للثبات علیه اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی توفیق را کی مونږ ته په دغه لار باندې د مضبوطوالي په دغه لار باندې د ثابت قدم پاتې کېدلو وفقنا للثبات علیه الله تعالی مضبوط کی مونږه په نه غلار باندې دغه معنا وکوي یا توفیق را کی مونږ ته د مضبوطوالي په دغه لار باندې په دغه سم لار باندې مونږه مضبوط کی نو دا دعا الاستقامت ده دا دعا د صبر ده اهدنا معنا بدنه کوئی چې الله تعالی وخای مونږ ته خودلې خورته دا ځکه ته په عبادت کې ولاړې سورۃ الفاتحه چې ولې خو سمانه ده خو ته یا منځ کې یا تلاوت کې د الله تعالی عبادت کې نو اهدنا معنا وفقنا للثبات علیه تفسیر تباری دغه معنا کړی ده دویم معنا ذکر کړی ده تفسیر تباری دغه دویم معنا ذکر کړی ده بهترینه معنا ده و یو هدایت د الله تعالی نه غوښتل دي په دنیا کې نو دا مومن مسلمان چې قرآن لولي او منځ کې عبادت کوي دا اسم په هدایت باندې دی و اهدنا الصراط المستقیم و اسلکنا طریق الجنت فی المعاد الله تعالی مونږه په قیامت کې بیا د جنت په لار باندې روان کی ودل کې یو خو دنیا خبر دنیا کې دا په هدایت باندې دی دنیا خبره تیر شوې ده و دا اسلکنا طریق الجنت فی المعاد وی باز دا معنا کړی ده اگر کبه دی باندې باز بیا ردم کړی ده نو معنا دا شول چې الله تعالی په دنیا کې زاسم په هدایت باندې ایاک نعبد و ایاک نستعین نو اهدنا الصراط المستقیم اسلکنا طریق الجنت فی المعاد الله په دنیا کې مستا عبادت وکړه په استان مینداد وغوښته په هدایت باندې نو الله تعالی په قیامت کې را تر جنت په لار مې روان کی قیامت په دنیا کې په هدایت باندې ما خدای دې سماره بداشي چې په قیامت کې مې جنت په لار روان کی بس لیکنا طریق الجنت فی المعاد او یو بل معنا تفسیر بحر العلوم د علامه سمرقندی رحمت الله علیه هغه دا معنا کړی دا
امیتنا علی دین الاسلام دا ډیره بهترین معنی کړی امیتنا علی دین الاسلام اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مرګ راولي مونږ لرا په دین اسلام باندې په برابر لار باندې. نو اوس خدا قرآن لولم سورۃ الفاتحه لولم په هدایت کې ما منځ کوم الله ستا عبادت کوم تلاوت کوم دا خو خپل هدایت دی خو الله دا مال دومره صبر او استقامت پر راکې چې مرګ را لم په صراط مستقیم راشي. امیتنا علی دین الاسلام امیتنا علی الصراط المستقیم الله مرګ را لم پر برابر لار راولي اسنه چې په مینس کې ته اخو دې خوونه ورځي ګچرته. دا بحر العلوم تفسیر سمرقندی باندې مشهور دی. بحر العلوم وته وي تفسیر سمرقندی وته وي چې هر یو وته وي هغه د معنا ذکر کړی دا اهدنا الصراط المستقیم. دا یو خبره چې ډیره زیاته مهمه ده ټول قرآن کې ول په کار راځي. طریقه د استعمال د هدایت په قرآن کریم کې ہدایت پدریو طریقو باندې په قرآن کریم کې استعمال شوی. یو بداراشی متعدد مفعول ثانی ته په واسطه د اله سره کم ځکه چې تاسو د هدایت کلمه وینئ قرآن کې او ورستو داغې نه اله راغلی نو دا برازي په معنا د اراءة الطریق سره لاره ښودل. وګورئ قرآن کریم سورہ یونس وګورئ 50 نمبر آیات کې براشي وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نو دلته کې هدایت په معنا د اراءة الطریق لاره ښودل. دویم کله به هدایت دا متعدی شوی په واسطه د لام سره. نو کله چې په واسطه د لام سره متعدی شوی دا بیا دوه معنی ورکوي. ارشاد الطریق اراءة الطریق مع الایصال الى المطلوب لار او توخه او بیا مطلوب ته ورسوه مقصود ته ورسوه. ارشاد الطریق مع الایصال الى المطلوب. وګورئ قرآن کریم کې دا استعمال شوی دی. سورہ حجرات کی براشی 18 نمبر آیات کی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان لام راغل. یو گورے سورہ بنی اسرائیل 9 آیات کی براشی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم لارد تخی او بیال مطلوب ترسیم. ایصال الی المطلوب و اراءة الطریق دونوں کی فرق دیکھا پوئیے گئے پاگے باندې. یو سړی دیتا ته وای زه پلانی ځای ته ځم ماته لار راوښیه ته ودرېږې داسې ورته وایې داسې به لاړ شي هغه غر نه چې پناه شي د هغه اخرۍ غونډۍ شي ده بیا چې وړاندې ورشي هلته کې به یو غټه د چینار ونه راشي هغې نه چې لاړ شي ښکته یو چینه ده د اوبو بیا به ښکته کوز شي هلته کې سرک راځي داسې ورته ته یو دادي ته وایي اراءة الطریق. نو کله چې د هدایت متعدي شي په واسطې د اله سره نو دغلته کې اراءة الطریق معنا او مراد وي. او کله چې لام راشي تی ورستو نو اراءة الطریق مع الایصال الى المطلوب. یو سره ته ته د پلاني ځای ته ځم ماته لار وښیه لار او ته وښیه داسې به لاړ شي په غونډۍ باندې ښکته به تېر شي هلته کې به د یو سیړۍ ونه راشي بیا به داسې ځي یو خوړ به راشي بیا لاس نه ونیسي داسې ځو بس داسې بس وایې رسئ بیا هغه ځای ته بیخي ورسئ. دریم تعدیت د هدایت مفعول ثانی ته بالذات بدون الواسطه بدون اللام و اله چې هدایت متعدی وي خو بغیر د لام او بغیر د اله نه دا راځي په معنا د ایصال الی المطلوب سره او قرآن کې وای دا ډیر زیات واقع دی ایصال الی المطلوب بغیر د لام نه او بغیر د اله نه. وګورئ سورۃ النساء کې وراشي سورہ نساء یوصل 15 نمبر آیات کې وراشي ویهدیهم الیه صراطا مستقیما قرآن کی داڑی راضی. سورہ فتح کے وراشی 2 آیات کی. سورہ صافات کے وراشی یوصل 10 آیات کی. سورہ قصص کے وراشی 22 نمبر آیات کی. اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پلارا برابر باندې مضبوط کی مونگا دا معنی مقلد یا اللہ تعالی مرگ راولی مونگ لرا پلارا برابر باندې یا په قیامت کی روان کی مونگا پلارا د جنت باندې دا معنی.
ترجمه ودا شي کوي بیا ته مشکلات اسانی. اهدنا مفسرین لیکلی دي دې کې اهدنا ذکر شوی دی او اهدینی نه ذکر شوی. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیره بهترین نقطه ویل ده. اهدنا الله تعالی او خای مونږ ته، الله مضبوط کې مونږه، نو دا صيغه د جمع ذکر شوی ده. اهدنا نا ذکر شوی او اهدینی نه ویل شوی. نو امام رازی رحمت الله علیه وی قال اهدنا ولم يقل اهدنی، دا نه ویل شوی. ولی لأن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب. وی کله چې دعا څومره عامه نو هغه اجابت ته نږدې، چې څومره دعا د عامه کوله الله تعالی قبلې ډیره. وی ځکه لأن الدعاء كلما كان أعم، وی دعا چې کله څومره عامه کې نو كان إلى الإجابة أقرب، هغه قبلېدو ته ډیره زیاته نږدې. په دې وجه په حدیث کې راغلی دی بخیل انسان هغه دی چې هغه دعا کوي او مؤمنان مسلمانان ته هغه دعا ونه کوي. بخیل انسان هغه دی چې هغه په نبی علیہ السلام نوم یاد شي او درود شریف په ونه وي او دعا کوي. دې کې به خبرو کوم ډیره د پیدې خبره حدیث کې راغلی دی. علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي عمل لګ او ثواب ډیر. دا کم اعمال دي چې لګ عمل وکي او ثوابونه ډیر زیات حاصل کی، نو دا کم اعمال دي. په هغه اعمالو کې علماء یو عمل دا ذکر کړی دی، یو عمل ابتدا ذکر کړی دی. هغه مؤمن مسلمان چې کله هغه دعا کوي او هغه دسی وی چې الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو بخا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. چا دعا غوښتل او دسی ویل الله ټول مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه وبخا، د یو نارینه او د زنانه په بدل کې الله تعالی دل یو نیکی ورکړي. اوس د آدم علی السلام نه تر دې وخت پورې ګوري څومره مؤمنان مسلمانان تیر شوي. نو په دې باندې ستانه څومره وخت لګیدا 3 سکند یا 4 سکند. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. الله ژوندیو مړي ټول مؤمنان مسلمانانو بخا. د یو مسلمان بنده په عوض کې الله تعالی د یو نیکی په عملنامه کې ولیکله. نو امام رازی رحمت الله علیه وی اهدنا ذکر شوی دی، اهدنی نه دی ذکر شوی. هغه وی لأن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب. وی دعا چې څومره عامین وی د دې اجابت ډیر کیږي. وی الله تعالی دا دعا قبلې ډیر. اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونږه په لار برابر باندې. اهدنا د هدایت د حاصلېدلو اسباب دا یو موضوع ده. د هدایت د حاصلېدلو اسباب یو څو ذکر کو ډیر زیات دي. اول منځ دی مخکې تاسو ته سورۃ الفاتحه په فضایلو کې ذکر شوی و. د هدایت د حاصلېدو یو سبب مونږ دی قسمت الصلاة بیني و بین عبدی. هغه وګد حدیثو ولعبدی ما سأل، نلته په حدیث کې راغلی ولعبدی ما سأل. دویم کعبه ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. سورہ ال عمران 99 نمبر آیت کې براشي. د هدایت د حاصلېدو یو سبب کعبه ده. سورہ ال عمران 99 نمبر آیت. دریم قرآن کریم. قرآن غټ سبب دی د پاره د هدایت. هدى للمتقین سورۃ البقرہ اول آیت. هذا هدى سورۃ الجاثیہ ولسم آیات. هدى للناس سورۃ البقرہ یوسل 15 آیت. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم سورہ بنی اسرائیل 9 آیت. ورحمت هدى ورحمت للمؤمنین سورہ یونس 15 آیت کې براشي. قرآن د دې نه ډک دی. نو د هدایت د پاره بل سبب هغه قرآن کریم دی. دا الله تعالی فصل ورم دا الله په لار کې jihad کول دا سبب د هر قسم مجاهده، دا سبب دی د هدایت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین سورہ عنکبوت 9 یو کم او یم نمبر آیت کې براشي. پنځم دعا. مومن مسلمان چې دعا کوي دا سبب د هدایت دی. حدیث قدسی کې راغلی دی کلکم، الله تعالی فرمای کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم
صحیح حدیث ته امام مسلم ذکر کړل کلکم ضالن تاسو ټول گمراهان وای الا من هدیته مگر هغه څوک چې ما هغه ته هدایت وکا فاستهدونی اهدکم زمانه هدایت غواړی زبر ته هدایت کوما نو دعا دا سبب د هدایت دی اهدنا الصراط المستقیم دام دعا ده سورۃ الفاتحه کې راغلی شپږم کڅو غواړي چې زه هدایت حاصل کما د نبی علیہ السلام اتباع کول وګورئ سورۃ النور کې وراشي وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا سورۃ النور 450 آیات کې وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا د نبی علیہ السلام تابعداري دا سبب د هدایت دی یا وګورئ سورۃ شورا 250 آیات کې وراشي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورۃ شورا 250 آیات الانابت اللہ تعالیٰ طرف تا انابت کول اللہ تعالیٰ ته رجوع کول الانابت ویهدی الیہ من ینیب سورۃ شورا 14 آیات کې وراشي یا وګورئ سورۃ الرعد 28 آیات کې وراشي قل ان الله یذل من یشاء ویهدی الیہ من اناب څوک چې الله ته ورګرځي الله تعالیٰ ته ہدایت کوي نو انابت دا سبب د هدایت دی اتم ایمان مومنان مسلمانان چې چا کی ایمان یاغه ته الله تعالی هدایت کوي په سم لار به رواني یهدیهم ربهم بایمانهم سورۃ یونس 9 نمبر آیت کې وراشي دغه سي سورۃ تغابن ولسم آیات کې وراشي و من یؤمن بالله یهدی قلبه و من یؤمن بالله یهدی قلبه سورۃ تغابن ولسم آیات او سورۃ یونس 9 نمبر آیات کې اتباع رضوان الله سوک چې د الله په تابعداري پسې ورپسې چې الله تعالی زمونږ ناراضي شي بس دغه سړی ته الله تعالی هدایت کوي سورۃ مائده 14 آیت کې وراشي یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یهدی به الله من اتبع رضوانه په دې قران سره الله تعالی هغه چاته هدایت کوي چې هغه د الله تعالی پر رضا پسې رواني چې د الله رضا مقصودی الله به تر قرآن هدایت نصیب کی سورۃ المائده 14 آیت لسم د الله تعالی رحمت او د الله تعالی فضل والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله په خپل مهربانی باندې چاته هدایت کوي سورۃ البقره 214 آیت د الله څخه اسباب ذکر کړی دی علماء د هدایت د حاصلېدلو اسباب د هدایت د حاصلېدلو اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه په لار برابر باندې بیا ذکر کړی دی علماء کرام مصداقات د هدایت په قرآن کریم کې معنی د هدایت په قرآن کریم کې ډېری معنی راغلي یو څو معنی د ذکر کړي یو کله هدایت راځي په معنا د ثبات سره سورہ عنکبوت 9 کی وراشی والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین په معنا د ثبات سره ده کله راځي هدایت په معنا د دین سره سورہ ال عمران 3 کی وراشی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان هدى الله هو الهدى دین خو دین د الله تعالی دی دا الله د دین نه علاوه قاسی او څه شی او دین هغه دین د الله تعالی دی ان هدى الله هو الهدى سورہ ال عمران 3 کی وراشی کله هدایت په قرآن کریم کې راځي په معنا د کتابونو د پیغمبرانو سره فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورۃ البقرہ 13 آیات کې وراشي نو الته کې اما یاتینکم منی هدن مراد پیغمبران راتللی او کتابونه را لېږلي بل معنا کله هدایت را دی په معنا د داعی سره لكل قوم هذا سورہ رعد نمبر آیات کې وراشي د هر یو قوم د پاره الله تعالی هادین داعین د هر یو قوم د پاره الله تعالی دعوت کوونکی را لېږلی دی سورۃ الرعد آیات کې وراشي
کله ہدایت راضی په معنا د ایمان سره قرآن کې دغه استعمال شوی. سورہ مریم شپږ او یایم نمبر آیات کې وراشي ويزيد الله الذين اهتدوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نال د کې هدن په معنا د ایمان سره دی او زیاتې الله تعالی مؤمنان لره ایمان داغي ہدایت ولولا الله تعالی ایمان زیاتې. سورہ مریم شپږ او یایم آیات کې دغه ذکر شوی. کله ہدایت راځي په معنا د پیژنګلو سره معرفت. وګورئ سورۃ النحل کې براشي 14 آیات کې وبالنجم هم يهتدون. یهتدون په معنا د معرفت سره دی لار مندلتی مراد دی. او کله ہدایت راځي په معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ. سورہ بقرہ 109 آیات کی براشی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. والهدى مراد سنت طریقی تی مراد دی. سورۃ البقرہ 109 دغه سی سورۃ النساء 115 آیات کی دغه راځي. کله ہدایت راځي په معنا د تورات سره سورہ مومن کی براشی 53 نمبر آیات کی هذا ولقد اتینا موسی الهدى. ورکړې مونږه موسی علیہ السلام ته ہدایت مراد تورات دی. کله قرآن کریم کی ہدایت راځي په معنا د قرآن سره وګورئ سورۃ النجم 33 نمبر آیات کی وراشی ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نالته کی مراد د ہدایت نو قرآن کریم سورۃ النجم 33 آیات کی. کله ہدایت راځي په قرآن کې په معنا د حجت سره دلیل. هر دې کې به یو معنا نه کوي د هدایت. وګورئ دا څومره معنی رواني دي. نو وګورئ سو راځي په معنا د حجت سره سورۃ البقرہ 258 آیات کې وراشي والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی دلیل نخی په مقابله د حق پرس کې قوم ظالمانو ته. ال د کیا غمانه مراد الله تعالی ته دلیل نخی فبهت الذی کفر. نو کله ہدایت راځي په معنا د توحید د الله تعالی سره قرآن کې به دغه راځي. وګورئ سورہ قصص 52 آیات کې وراشي ان نتبع الهدى نتخطف من ارضنا. نو ان نتبع الهدى کومګه توحید د الله تعالی اومنو زموږ بیا دا حل نه د کلونم بیا شړی. سورۃ القصص 52 کې به دغه راځي. نو کله راځي ہدایت په معنا د اصلاح سره نو عدم ہدایت په معنا د لا یصلحو سره. سورہ یوسف 52 آیات کی براشی ان اللہ لا یهدی کید الخائنین. اس دغه کی ہدایت بس معنی کوي. هر دې کې د ہدایت یو معنی کوي دغه کې بس معنی کوي. نا هغه کې معنی دار چې لا یصلح عمل لا یصلح کید الخائنین. الله تعالی نه کامیابی نه برابرۍ الله تعالی تدبیر د خیانتګرو. بس معنی صحیح شول. لا یهدی په معنا د لا یصلح سره دی نه کامیابی نه برابرۍ. سورہ یوسف 2 آیات کی. کله ہدایت راځي په معنا د الهام سره زړه کې یو خبره چول. سورہ طه 15 آیات کی براشي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله تعالی هر شی پیدا کړی دی او بیا هغه ته الهام کړی دی. هغه په ځل کې الله تعالی خبر اچي. کله ہدایت راځي په معنا د توبې سره سورۃ الاعراف 155 آیات کې وراشي انا هدنا الیک. نو الته کې انا تبنا الیک الله مونږ ته توبې وستلې. نو کله راځي په معنا د ثواب سره ہدایت راځي په معنا د ثواب سره سورۃ البقرہ 240 کې براشي لا یهدی القوم الکافرین. الله تعالی ثواب نور کوي قوم کافرانو ته. لا یصيب معنی سره لا یهدی لا یصيب ثواب الله تعالی نور کوي. او کله راځي ہدایت په معنا د ارشاد الطریق سره لار خودل. سورہ قصص کے وراشی 22 نمبر آیات کی
موسی علیہ السلام چې کله هجرت کاو د مصر نه ته مدین ته یهدینی الی سواء السبیل یهدینی نال ته دا معنی نه کوي چې الله تعالی و ما ته هدایت کوي د برابر لارې نا یهدینی خیب الله تعالی ما ته برابر لار د مدین تی مراد لار د هجرت تی مراد ده نو دا تقریبا قرآن کریم کې دا اتلس نلس معنی د هدایت دا استعمال شوی اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه فغلارا برابر باندې په برابر لار باندې الله تعالی مونږ مضبوط کی الصراط المستقیم الصراط المستقیم استقامت سے تویلے کی نو استقامت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و الاستقامت امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور بس د الله تعالی په مامورات باندې د الله تعالی په اوامر باندې عمل کول او د نواهیونو ځان بچ کول بس دغه تویل کیږي استقامت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فمرقات المفاتيح شرح د مشکات المصابیح اول جزء یوصل 55 نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی سفیان ابن عبد الله الثقفی رضی الله عنه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه و ایمان نبی علیہ السلام ته قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك اذا الله تعالی پیغمبره داس یو خبر را ته په دین کې وخایا چې ستان اورستو بیا د بل چانه دا غینه ته پوس نه کوم دا غي په باره کې وای ما ته نبی علیہ السلام ویل چې قل آمنت بالله ثم استقم دا وای چې ایمان مې راوړل بیا پټینګ شه بس یو ځل دی ایمان راوړ بیا د الله تعالی په دین باندې بیا ټینګ پاتې شه اسنه چې وی سپېړې سره بیا اخو دی خواوړي راوړي دا استقامت تبارکی مختلف تعبیرات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي په ډېر اختصار سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ استقامت دې ته ویل کېږي چې یو سړی ایمان راوړي ثم لم یشرکوا بالله شیئا ولم یلتفتوا الی اله غیره چې په الله باندې ایمان راوړي او بیا د الله تعالی سره شرک هم نه کوي او د الله نه علاوه بل چاته توجه نه کې بس دا استقامت دی دا برابر کار دغه دی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ استقامت دار چې د ګیدړانو په شان کې د لومبړانو په شان کې اخوا دی خواوړي راوړي نه یو خبر دی وکړه بس هغه باندې بیا ټینګ پاتې شو عثمان رضی الله تعالی عنہ استقامت دار چې بیان اخلص العمل لله تعالی چې کوم یو عمل کې او پاغي کې اخلاص وساتي خالص د الله د پاره وکي بس د لوی استقامت ده او علی رضی الله تعالی عنہ استقامت ده چې ان ادل الفرائض ایمان دی راوړی دی بیا د الله تعالی په فرایض باندې عمل وکي بس دې ته استقامت وي د دیو جنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مبارک راغلی دی هغه به دا دعا ډیره کوله اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه الله ته زمونږ رب نو مونږ ته استقامت نصیب کا اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه الله مونږ ته استقامت نصیب کا د دیو جنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای الاستقامه علی الصراط فی الدنيا صعب کالمرور علی الصراط علی صراط جهنم وای په دنیا کې د الله تعالی په دین باندې ټینګېدل داسې ګران دي لکه د قیامت په ورځ باندې په پولیس صراط باندې پورې وتل په دنیا کې استقامت دومره ګران دی د الله تعالی په دین باندې وای الاستقامه علی الصراط فی الدنيا صعب کالمرور علی صراط جهنم دا دومره ګران کار دی لکه په قیامت کې چې د جهنم په پل باندې تیریږي پولیس صراط هغه باندې تیریږي نو استقامت دا ډیر زیات مهم شی دی کرامت مهم نه دی بلکې استقامت مهم دی کرامت هم ښه شی دی کرامت د ولی په اختیار کې نه نو استقامت پکار دی الله تعالی دې زمونږ او تاسو استقامت نصیب کړي کرامت دومره مهم شی نه دی بلکې استقامت دا مهم شی دی
اسباب الاستقامت اسباب د استقامت سری د ټول انواع د شرک نه ځان ساتل، د بدعاتنا رسوماتنا، او د الله تعالی په توحید باندې دوامداری کول، همیشواله کول. وګورئ سورہ یہود کې وراشي 112 نمبر آیات کې فاستقم کما امرت. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې ته ټینګ اوسېږه لکه څنګه چې ته حکم شوی دی. بیا الله تعالی وایي ورسته ذکر کوي اجزاء د استقامت ذکر شوی دي سلبن لا تطغوا ولا ترکنوا، دا سلبن اجزاء دي د استقامت. طغیان بم نکې نو کافرانو ته میلان هم نکې، او اثباتن ورستو الله تعالی ذکر کړی دی اقیمی الصلاة واصبر، اقامت الصلاة او صبر. نو گویا کې د استقامت سلور اجزاء شول. یو جزء سده ولا تطغوا سلبن دو اجزاء دي، لا تطغوا لا ترکنوا، او اثباتن دو اجزاء دي، یو اقیمی الصلاة او دویم فاصبر. دا سيزونه چې ځان کې پیدا کی نو بس دغه استقامت دغه اجزاء شول. اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مضبوط کی مونږه پر برابر لار باندې صراط مستقیم. مستاقات د صراط مستقیم په قران کریم کې د معنی لګی دي. یو کله صراط مستقیم راځي په معنا د توحید د الله تعالی باندې، توحید په عبادت. سورہ ال عمران 150 آیات کی وراشی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه وهذا صراط مستقیم. عبادت توحید پر عبادت اللہ سے ہوا ہے صراط مستقیم. سورہ ال عمران 150 آیات کی وراشی. نور ډیر آیاتون کی دغه راځي. دویم د صراط مستقیم مصداق په قران کریم کې د الله تعالی کتاب قران کریم. سورۃ الانعام 1 آیات کې وراشي وهذا صراط ربک مستقیما. دا قران کریم ستاد رب لار ده برابر، ستاد رب لار ده برابر لار ده. دریم صراط مستقیم طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وګورئ سورۃ المؤمنون کې وراشي 3 اویا کې، او سورہ زخرف کې وراشي 3 آیات کې 1 آیات کې واتبعونی هذا صراط مستقیم. د پیغمبر تابعداري بس دا صراط مستقیم دی، د پیغمبر تابعداري دا صراط مستقیم دی. اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مضبوط کی مونږه په لار برابر باندې. دې ذکر صراط مستقیم نو مراد څه شی دی؟ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی الصراط المستقیم هو التوحید والاسلام. تدین مراد توحید د الله تعالی دی او دین اسلام تی مراد دی. نو اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مضبوط کی مونږه په توحید خپل باندې، او الله تعالی مضبوط کی مونږه په دین اسلام باندې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه معنا کړی. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مانا کړی دا وی دین مراد حق دی مراد دی. اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی وخه مونږ ته الله را برابر چې هغه حق دی. الله مونږ ته حق وخه، حق خبر راته وخه او پاغي باندې مونږ مضبوط کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی هي التي ترکنا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. مراد د دین هغه طریقه ده چې مونږ نبی علیہ السلام په هغه باندې پریخیو. اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مضبوط کی مونږه په اغلار باندې چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې پریخیو. یعنی نبی علیہ السلام ته کومه طریقه خو درې الله تعالی مونږ په هغه باندې مضبوط کی. اهدنا الصراط المستقیم. تفسیر المراغی دس یو خبره کړی چې دا ټول معنی پای کې داخل دي. هغه وی هو جمله ما یوصل الى السعاده فی الدنيا والآخرة. بس صراط مستقیم پدې ده کې د دین مراد هر هغه شی دی. هو جمله ما یوصل الى السعاده فی الدنيا والآخرة، چې تا په دنیا او په آخرت کې نیک بختیا ته رسي. هغه چې هر شی دی به تفصیل کړی دی. من عقائد و احکام و آداب شرعی، بس دین مراد ده.
کاغه عقاید دی، کاغه احکامات دی او کاغه آداب شرعیه دی. بس دې نه مراد ټول هر شی ته مراد دی. اوس یو مراخله چې نبی رسول الله طریقه، بلکې مراد دې نه څه شی دی؟ هو جمله ما یوصل الى السعاده فی الدنيا والآخره. مراد دې نه جمله هغه چیزونه مراد دي چې تا نیک بختیا ته رسي په دنیا او په آخرت کې، من عقائد و احکام و آداب شرعی، آداب شرعی ټول په دې کې داخل دي. تفسیر المراغی دغه ذکر کړی، ډیره بهترینه خبره کړې ده. مفتی شفیع رحمت الله علیه په ډیر خپل خبره غم ذکر کړی ده. هغه وای په حقیقت کې وای ټول قرآن کریم د صراط مستقیم تشریح ده، تفسیر ده. صراط مستقیم څه شی ده؟ بس قرآن ولټاوه د اول نه تر اخره پورې. اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مونږ پر مین لار باندې روان کړي چې هغه لار د قرآن ده. د صراط مستقیم تشریح او تفسیر دا ټول قرآن دی. بس مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې دا ذکر کړی. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی، هغه وای هو دین الله الذي لا يقبل من العباد غيره. و د دین مراد هغه دین او قانون د الله تعالی دی چې د هغې نه علاوه بل دین الله تعالی نه قبلوي. هو دین الله الذي لا يقبل من العباد غيره، چې د خپل بندگان نه د هغې نه علاوه. ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه. د دین مراد دقه دی. ابن کثیر دغه ذکر کړی دی، امام طبری رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی. اهدنا الصراط المستقیم. او بیا که ګورئ وی صراط مستقیم کملاری ته وی. نو تفسیر درس قرآن 15 صفاتونه ذکر کړی دی. وی کملاری کې چې 15 خصوصیاتی 15 صفاتونه یې هغه صراط مستقیم. اول صراط مستقیم هغه لار ته وی چې هغه پراخ او کولاوي. دویم وی مستقیم چې سیده او برابر لاري، مونږ پکې نه. او څلورم وای د ټولو نه زیاته نږدې وي منزل مقصود ته لنډه لاري لنډه. او څلورم وای منزل مقصود ته رسون کې دانه چې په منځ کې پرې کړل شوی ده، وای دیوال پکې رغښته دی وس وړاندې گاړی نه ځي نور، نه منزل مقصود ته دی رسي. او پنځم وای منزل مقصود ته د دغه لارې نه علاوه بل لار تلم نه، بس دغه ته صراط مستقیم وای. ډېر عجیبه خبره ذکر کړې دي. اشرف علي تانی رحمت الله علیه درس قرآن تفسیر دی، هغه ذکر کړی دی. وای د 15 خصوصیات دي، 15 صفاتونه دي د صراط مستقیم. یو صراط مستقیم هغه لار ته وای چې هغه پراخه کولاو لار ده. دویمه هغه سیده ده، برابر لار ده. او دریم دار چې نږدې لار ده، قریب ترین لنډه لار ده. او څلورمه خبره دا ذکر کړی ده چې منزل مقصود ته رسون کی داغه. او پنځمه خبره ویدای کړی ده چې منزل مقصود ته د دې لارې نه علاوه بل لار نشته ده. نو صراط مستقیم نو مراد قرآن شو، د نبی علیہ السلام طریقه شوله، او د دین مراد عقاید او احکام او آداب شرعیه شول. نو منزل مقصود زمونږ استاد جنت دی. نو دا لنډه لار د دین اسلام په دې باندې الله تعالی ته رسیږي، دا سیده لار ده. او د دې لارې نه علاوه دغه منزل مقصود ته بل لار نشته چې لار شي. اوس په خبره باندې اوس پوه شولای کنه. دا 15 خصوصیات ډېر پر ذکر کړی. اهدنا الصراط المستقیم. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې یو نقطه ذکر کړی ده. وای دی آیات کې الله تعالی صراط لفظ ذکر کړی دی، ولم یقل السبیل ولا الطریق. دغه کې طریق او سبیل لفظ نه ذکر شوی، بلکې صراط لفظ ذکر شوی. مخکې ګورئ مالک یوم الدین دا لفظ ذکر شوی دی، قیامت ذکر شوی. نو دلته کې و ان کان الکل واحدا، و د ټولو سبیل له طریق دی او کا صراط دی معنا یو د ټولو. خو صراط لفظ ذکر شوی دی ليكون لفظ الصراط مذکرا لصراط جهنم ويكون الانسان على مزید خوف وخشیه. مالک یوم الدین کی قیامت ته اشاره شوی. وس بیا صراط ذکر شو. نو دا صراط ذکر شوی دی په دې کې هغه صراط جهنم هم لګر آیات کا چې په دې لار باندې سیده لاړلې، نو هغه صراط جهنم باندې پوری وتل ته آسان شي. نو هغه لار چې ته دریات شي ځکه هغه ته صراط لفظ استعمال شوی دی په حدیثو کې.
نو هغه برته دریات شي پدې کې نو ستا په دل کې به خوف او خشیت نورم زیات پیدا شي د الله تعالی وې دا ډېر پر دا ذکر شوی او مخکې مالک یوم الدین هم ذکر شوی د قیامت مسلم ذکر شوی دا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی هر تفسیر چې ګوري بس داسې نکته او داسې عجیبه خبره بس دا قران د دې علوم چې هغه دریاب دی هغه ختميږي نه چې یو تفسیر ګوري بس مړیږي په نه چې بس دا وګورم بس په دې کې ډېر عجیبه خبره اعداء صراط مستقیم دا صراط مستقیم دشمنان څوک دي دا دشمنان به پیژاندل غواړي خامخا ډېر لپاره چې دا الله تعالی دغه صراط مستقیم کوم دشمنان دي دغه نظام اون ساتي بیا خو انسان تباکیږي کنه نو یو شیطان د دشمن دی سورۃ الاعراف کې براشي 14 نمبر آیات کې شیطان خپل ویل دي قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم شیطان خپل دا خبره کړی ده وای الله تعالی د خپل رحمت نه محروم کړلما نو زه بدیو ته په صراط مستقیم کې کینم داغه نه من کوم نو یو دشمن د صراط مستقیم هغه شیطان نو کدا غواړي چې زه په الله په لار باندې سیده لاړ شم جنت ته ورسم شیطان دینه ډېر زیات احتیاط کې دویم سادات او کبراگان مبراگان چې دي مشران ملکانان خانان سیاسیان خلق د دین مزان ساتي سورۃ الاحزاب کې براشي 85 نمبر آیات کې ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل موږ د خپل مشرانو سیاسانو منلی و نو الله تعالی موږ یې رسم لارې نه واړولو فضلونا السبيل سبیل نه صراط مستقیم مراد دریم احبار سو او رهبان سو ناکار مولیان او ناکار پیران د سیاسی او جمهوری مولیان نوزان ساتي هغه بری د صراط مستقیم نه اړای سورۃ توبه کې وراشي 4 آیات کې یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله باطل پرست مولیان او پیران هغه به د الله د دین نه بل طرف تاړي د جهاد نه هغه منه کوي وې دا وخت د جهاد نه دی د وډ پرچر واخله بس دغه سیده دغه جهاد د استاده سیده داسې مختلف خبرې ورته کوي څلورم د صراط مستقیم دشمن هر کافر او ظالم سورۃ الاعراف 15 آیات کې وراشي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون سورۃ الاعراف 15 آیات هر کافر هغه د الله تعالی د دین نه خلق منه کوي الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې ټینګ پاتې کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو استقامت نصیب کړي مفتی شفیع رحمت الله علیه یو خبره کړې ده اخیری خبره وې دلته کې مراد د صراط مستقیم نه صراط القرآن والرسول تی مراد ده خو دا ونه ولې شوله وې ځکه محض کتاب دا د انسان د تربیت لپاره کافی نه ده د صراط مستقیم نو مراد څه شری ده الله تعالی کتاب او پیغمبر تی مراد ده نو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا صراط القرآن دا ونه ویلې شو وې ځکه نفس قرآن نفس د الله تعالی کتاب د انسان د تربیت لپاره کافی نه ده غیر لپاره یو معلم پکار ده وې بیا دام ونه ویلې شول چې لار د پیغمبر اهدنا صراط الرسول وې دام ونه ویلې شول بیا وې دا ولې ونه ویلې شول ځکه وې پیغمبر د الله تعالی په دنیا کې همیشه لپاره ژوند دی نه نو څنګه پیغمبر لار ویلې خو پیغمبر خو په دنیا کې همیشه لپاره ژوند دی نه دی بلکې هغه دنیا نه زی نو صراط مستقیم ویلې شو وی په دې کې یو بل خبره ته اشاره ده د چا په ذریعہ باندې صراط مستقیم د چا په ذریعہ باندې چې حاصلېږي هغه د انبیاء علیه السلام نه علاوه نور حضرات هم دي دې کې شان صحابه ته اشاره ده لنډه خبره ده و اهدنا صراط القرآن منویل شو اهدنا صراط الرسول منویل شو و ځکه قرآن صرف چې قرآنی بغیر د معلم نه دا د انسان د تربیت لپاره کافی نه دی بلکې هغه الله تعالی معلم را لې
او بیا اهدنا صراط الرسول هم نه ویل شو ځکه پیغمبر خور دنیا نه زی نو چې پیغمبر د دنیا نه لاړ نو بیا به خلق رجال الله به سند د دین اسلام به خلق نه مني نو دای کی اشاره د دې ته چې د الله تعالی کتاب کې هدایت ده خو د دې لپاره د رسول نه علاوه نور حضرات هم پکار دي چې هغه صحابه کرام د نبی رسول الله شاګردان دي او تر د اخر د قیامت پورې زمونږ استادان دي داغه استادان دي بیا دغه استادان بیا دغه استادان بیا صحابه کرام بیا نبی رسول الله نو هغه حاصله خبره ذکر کړی ده وای الحاصل حاصله خبردار چې صراط مستقیم کتاب د الله تعالی او د رجال الله د مجموعین هم ده مفتی شفیع معرف القرآن وګوره ډیر خون بل در کې ډیر په عجیب الفاظ باندې ذکر کړی وای حاصل خبردار چې صراط مستقیم د کتاب الله او د رجال الله د مجموعین هم ده اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی روان کی مونږه فلار برابر باندې چې هغه د الله تعالی کتاب دی او د رجال الله دی د الله تعالی سړی دی د الله سړی دی چې دغه په واسطه باندې مونږ ته قران نه رسیدلې دی الله مونږ دغه فلار باندې روان چې هغه صحابه کرام وې دي کې صحابه کرام پکې وې حذف کوي ما دا ډېر د دین دشمنان چې هغه ته صحابه وباسي لمنده نو دا صراط مستقیم د کتاب الله او دغه سي د رجال الله د مجموعین هم دي وې دې ته په اشاره ده اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کتاب باندې پوي کړي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو پر خپل کتاب باندې په هغه طریقه باندې پوي کړي چې هغه د الله تعالی د رضا سبب وګرځي او هغه زمونږ د کامیابی لپاره ذریعہ وګرځي الله تعالی دې زمونږ او تاسو صبر استقامت نصیب صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین